تازه خبر: طالبان او د پاکستان پوځیان په افغانستان کې پټ عملیات پیلوي. رحمت الله نبیل د پاکستان او طالبانو پټ رازونه افشا کړل. نبیل د طالبان او پاکستان په اړه تازه څه ویلي دي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي طالبان غواړي چې د خپلو مشرانو په حکم او د پاکستان پوځ سره په همغږۍ د افغانستان په جنوبي سیمو کې پراخ عملیات پیل کړي. ښاغلي نبیل په خپله ټویټر پاڼه په یو ټویټ کې لیکلي د کندهار لپاره د طالبانو تش په نامو والي حاجي یوسف چې د وفا په نامو پیژندل کیږي د طالب مشرانو په دستور او د پاکستان د پوځ سره په همغږۍ په راتلونکو میاشتو کې د افغانستان په سویل کې په لوی او پراخه کچه د عملیاتو حملو لپاره چمتووالی نیسي. نبیل د خپل ټویټ په دویمه برخه کې لیکلي د دوی ستراتیژي دا ده چې په داسې حال کې وکولی شي چې د افغانستان په شمال کې دوی خپله واکمني وساتي، په جنوب د افغانستان کې خپل اعظمي فشار راوړي. د افغانستان د ملي امنیت دغه پخوانی رئیس وایي ډاډه نه دی چې طالبان به په خپله دغې هڅه کې بریالی شي او زیاته کړې ده چې که څه هم زه شک لرم چې دوی به په دې ناوړه پریکړه کې بریالي شي، بلکې ماته به وخوري. یوازې د ډیر مرګ، ویجاړتیا او بې ځایه کېدلو لامل به وګرځېږي. ویل کېږي چې په افغانستان کې د 2019 راهیسې د نړیوال ائتلاف ځواکونو د افغانستان څخه د وتلو کار چټک کړی. طالبان په لرې پرتو سیمو کې په افغان ځواکونو باندې بریدونه پیل کړي چې حکومتي ځواکونو په هوایي بریدونو سره ځواب ورکړ او په دې ترڅ کې له دواړو جنګي لوریو او ځایي ملکي خلکو څخه په زرګونو افغانانو ته مرګوني تلفات ور واوښتل. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کوم دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.